پر خپل کاله او په خپل کور مې وژني پر خپل کاله او په خپل کور مې وژني بابا مې ورک د دفاع څوک نه لرم جانانه راشه نن مې ته ووژنه جانانه راشه نن مې ته ووژنه یمه پښتون او تر شا څوک نه لرم د غونډې په دې لړ کې د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند دوهم مرستیال ښاغلي محمد شیرین ګردیوال ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا او د پښتنو د ټولنیز ولسولیز ګوند دریځ د نن ورځې په وړاندې موږ ته واورئ. د لوی او بخونکي خدای په نامه مخکې د دې نه چې په خپلو خبرو پیل کوم د دې پلرونو میندو نه هیله کوم چې یو 15 منټه د خپل ماشومان سنبال کړي دا به ډېر ښه او یا که څوک ورسره غواړي چې ساتیري وکړي هغه ځای کې که ورسره پلار او مور یا بل کوم غټ ماشوم ساتیري وکړي ښه به یو قسم مزاحمت کوي بخښنه غواړم. Bevor ich jetzt meine Rede jetzt anfange, möchte ich mal auch vor allem herzlich einige Genossen von der Partei der Linke hier herzlich begrüßen. Ich möchte mal erstmal auch den Namen von denen auch Hans die Gruppe, der ist, ich glaube so viel, dass ich jetzt in meinem Zettel hier stehen habe, Kreisvorsitzender der Rhein-Erft-Kreis. Ja? Sascha Jürgen, Fraktionsvorsitzender der Stadtrat Westling. Ist richtig? Und Ursula Gosma, auch Ratmitglied der Rhein-Erft-Kreis. Herzlich willkommen. درنو او قدرمنو حاضرینو مخکې د دې نه چې خپلو خبرو باندې پیل کوم یوې قطعې ته ستاسو پاملرنه غواړم. معلومه نه ده چې په څه جنګ دی معلومه نه ده چې په څه جنګ دی خو زمونږ په کاله جنګ دی. چا چې توت کړی هغه ته بچ دی چا چې توت کړی هغه ته بچ دی پکې قتلیږي پښتانه جنګ دی. مخکې د دې نه چې خپلې مقالې پیل کوم د انګلستان د برمنګم د هډسفیلډ او مانچسټر نه چې کوم ملګري راغلي دي د هغوی نه د زړه د کومې مننه. ځوانان دي پښتانه دي د احساساتو نه ډک دي اگر چې هغه زموږ او ستاسو د پارټۍ غړي نه دي خو هغه په خپله پښتو او پښتونولۍ دومره مین دي چې دا ځوانان د برمنګم نه چې کوم را روان شوي هغو تمامه ورځ او یوه شپه په لاره تېره کړې چې د پښتنو په دې ننني محفل کې زموږ او تاسو سره ګډون وکړي. زموږ عزت یې وکړ خدای دې د هغوی عزت وکړي او زه خو همدلته د ځوانانو ته خصوصا او کوم مشران چې د هډسفیلډ او د بریډفورډ نه راغلي قدرمن سلیم خان ایاز خان او بابو او د بابو نه اکبر خان او د دوی ملګري خدای ژوندي لره خدای آباد لره هر کله راشئ د ستاسو پروګرام دی او خدای دې وکړي چې ستاسو راتګ نورو ته هم دلته یو مثال شي چې پښتانه په داسې پروګرامونو محفلونو کې همیشه د ستاسو په شان په اخلاص ونډه واخلي. کورم آباد ژوندي اوسئ. ملګرو زړه به نه خفه کوئ د ټولو ملګرو خبرې وکړې زه اوږدې خبرې نه کوم خو زیات نه زیات 15 منټه وخت به نه شي خو ټولو نه هیله کوم چې غوږ پوره کړئ. قدرمنو پښتنو د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلي درنو عزیزانو خوږو وطنوالو خویندو او ورونو ستړي مه شئ هر کله راشئ. درنو ملګرو د نن ورځې د پروګرام یا د پښتنو د یووالي د ورځې د نمانځلو جشني پروګرام په تړاو به زه لومړی تاسو ته د پښتون سوشل ډیموکرات د ګوند د بنسټیزې
او دریځ په اړه یو څو لنډې خبرې وکړم. په دوهمه برخه کې د پښتنو په اکټویلو او تازه روانو حالاتو باندې یو زغلل نظر، او په اخره یا دریمه برخه کې به د پښتنو د روان ناورین او غمیزې په تړاو د مسلې د حل لپاره او هم د قومي وحدت د سمبالښت او پیاوړتیا په هکله یو څو وړاندیزونه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې زړه به نه خفه کوئ، ځکه چې موږ همیشه اورو چې د دې اوږدو مقالو څخه مو زړه شین دی. خو زه دا خبره کول غواړم چې که ځان له په ډول او سورني هر څه کېدلې، خو دا به ډېره ښه وي. خو اصلي خبره دا ده چې دا د پښتون قوم مسلې دي او دا خورا ګرانې دي. ټینګ عزم، کوټلي پروګرامونه، کلکه ملي مشرتابه، ستر ملي مرکز او سترې قربانۍ ته اړتیا لري. بغیر د دې څخه د پښتون د ستر قوم د سوکالۍ او آبادۍ خبرې هسې خوشې خبرې دي. درنو عزیزانو، د پښتنو تاریخ د زمانې د تودو سړو څپو لوړو ژورو کږلېچونو یو څرګند او ځلانده بېلګه ده. دا چې دغه غیرتمند قوم د خپل تاریخ په اوږدو کې د خپل ملي هویت، جغرافیې او سیاسي خپلواکۍ دپاره سترې قربانۍ ورکړي دي، په دې هم هیڅوک سترګې نشي پټولی. او دا به د پښتنو د تیر تاریخ یو ځلانده څپرکی وي. د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند PSDP یا پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي د پښتنو د ملي غورځنګ او د عدم تشدد د مبارزې یوه برخه ده. د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند موخه او هدف د پښتنو قومي یووالی او خپلواکي ده، او د داسې یو ټولنې بنسټ ایښودل دي چې هر څوک پکې په ازاده توګه خپل شخصیت ته وده او د انسانانو په خدمت کې د ټولنې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري ژوند کې پوره ونډه واخلي. پښتونولي او ټولنولي د ولسوالۍ په واسطه چې د یو بل سره ګډ خویونه او کلک تړاو لري، یو د بل څخه جلا کېدلی نشي. پښتونولي په ولسي ټولنولۍ کې او ولسي ټولنولي په پښتونولۍ کې پیاوړې او بشپړېږي. ازادي، ټولنیز عدالت د پښتني ټولنیز ولسوالۍ غوښتنې او مرام دی. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د بنسټیزې په تړاو په اصل کې د پښتون ویش په سیمه کې د سولې او ډاډمنتوب نښه نښانې بلکل ورکې کړي دي. د ډیورند د کرغړن کرښې په دواړو خواو کې چې پښتون قوم کوم ناورین او غمیزه روانه ده او کېږي، یو ستر لامل د پښتون د قوم ویش او تقسیم دی. یو وجود یا تن چې په دوو یا څو ټوټو ویشل شوی وي او پرې کړی شوی وي، نو د دغه پرې شوي وجود تعریف د یو سالم وجود او تن په معنا نشي کېدلی. د پښتون د قوم حال د پرې شوي او ټوټې شوي وجود مثال لري. تر څو چې د ټول وجود او تنې درملنه ونه شي، نو هېڅکله به هم په دغه سیمه کې ارامي او سوله رامنځته نه شي. د پښتنو په سیمو او بانډو باندې چې نن د ډیورند د کرښې په دواړو خواو کې کوم بریدونه او بمبارۍ کېږي او د پښتنو د ولسوژنې کومه لړۍ په مخه روانه ده، او د پښتنو د ملي غرور د راپرځولو دپاره چې د پښتنو ضد داخلي او بهرني دښمنانو یو بل ته لاس ورکړي او غواړي چې پښتون په بشپړ ډول ګونډه کړي. په همدغه ځای کې د دې خبرې یاد اړین او مهم ګڼم چې پښتون په خپل ژوندي تاریخ کې تر اوسه پورې چا هم نه دی ګونډه کړی، او هر چا چې تر اوسه پورې داسې هڅه کړې ده هغه په خپله ګونډه شوی دی. د پښتنو تاریخ د داسې پیښو ځلانده سفر کې دی. پښتانه د اوسپنې نینې دي چې چا چیچلي نو غاښونه یې وتي دي. پښتون همیشه په سختو او کړاوونو کې پوخ شوی دی. د همدغو سختو او کړاوونو څخه په مېړانه بیا راوچت شوی او بیا یې چې هر چا له ډګره ورکړې ده سر یې خوړلی دی. هر تشدد د عدم تشدد په وړاندې ماتې خوړلې ده.